سلامونه دوستانو ستړي مشئ دوستانو په نننۍ ویډیو کې د سعودي عربستان پر وزنو په اړه معلومات درکوم ولې چې د دې په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې پوښتل کیږي زموږ کوم چې د سعودي مسافر دي دوی بیچارهګان ډېرو زیاتو ستونزو کې دي نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې هم دې په اړه معلومات درکړم ما تېره هم یو ویډیو کې یادونه کړې وه چې زه به انشاءالله سعودي عربستان پر وزنو په اړه یو ویډیو جوړوم نو الحمدلله نن په دې وتوانېدم چې تاسو ته دغه ویډیو پې تیاره کړم ښه دوستانو سعودي عربستان ته پروازونه په نرمال حالت تر اوسه پورې هم نه دي خلاص شوي ښه د سعودي عربستان مسافرین کوم چې اوس مهال وطن کې دي او دوی په سعودي عربستان کې واکسین مکمل کړي دي دغه کولی شي چې اوسنی کوم د کامیر پروازونه دي هغه سره ابوظبي ته او ابوظبي څخه سعودیه ته سفر وکړي او یا کوم چې د کامیر او اریانا پروازونه دوبۍ ته شروع کیدونکي دي کوم چې پیل خل دغه واړه پروازونه د ریپیډ ټیسټ له وجې کینسل شوي دي خو داسې ښکاري چې د پروازونه به ډېر ژر بیرته پیل شي نو هغه د سعودیا مسافرین چې په سعودیا کې واکسین مکمل کړي دي دوی کولی شي چې کامیر اریانا سره سفر وکړي تر دوبۍ پورې او دوبۍ نه سعودیا پورې که چیرې ډایرکټ کم پرواز برابر شو ولې چې په سعودي عربستان کې زموږ کوم مسافر چې دی هغې خو فیسبوک پاڼه کې معلومات ورکړي وو چې سعودي خوا مسافرینو لپاره چې واکسین په سعودي عربستان کې مکمل کړي دي د دوی لپاره پرواز تیاروي او که چیرې هغه پرواز تیار شو هغې کې هم تاسو ډایرکټ بیا سعودي عربستان ته تللی شئ خو که هغه نو کامیر سره تاسو ابوظبي او ابوظبي نه سعودیا ته سفر کولی شئ که بیا د دوبۍ پروازونه خلاص شول نو کابل نه دوبۍ دوبۍ نه سعودیا ته تاسو سفر ورسره کولی شئ خو پاتې شول هغه مسافرین چې وطن کې واکسین کړي دي دا به داسې کوي چې په اماراتو کې به 14 ورځې تیروي بیا به ځي سعودي عربستان ته نو اماراتو ته خو اوس مهال صرف هغه کسان تللی شي کوم څوک چې پاکستان هیواد پاسپورټ ولري ولې چې متحده عرب امارات اوس مهال پاکستان هیواد پاسپورټ باندې ویزې ورکوي خو زموږ ښه مسافرین چې افغانستان پاسپورټ لري دوی ته پیل حال متحده عرب امارات ویزې نه ورکوي نو دغه مسافرین د نور هم انتظار وکړي چې دوی لپاره کم نوی ښه خبر راځي او که نه کله چې ما د سعودي پروازونو په اړه پلټنه کوله نو بعضې ایجنسیانو والا راته ویلي ځینې مسافر موږ سریلانکا ته لږ هغې نه سعودیا ته لږو زه نه پوهېږم چې دوی دا کار څنګه کوي خو خیر کم چې د سعودیا مسافرین دي هغه مسافرین چې هلته واکسین مکمل کړي دي هغه تللی شي او کم چې افغانستان کې مکمل کړي دي دوی دې په توکل نه کې خپل ځنونو رجسټریشن وکړي د واکسینو رجسټریشن تر څو هغه د سعودي حکومت سره ثبت شي نور زه چې څومره معلومات ګورم داسې ویل کېږي چې دغو کسانو ته به هم اجازه ورکړی شي په نږدې ورځو کې پیل خل خو څه نشته نور که د سعودي عربستان پر وزنو باره کې څه راتلل کم نوي څه چې وو تاسو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب وئ که څه هم مخکې ما سعودي عربستان په اړه زیاتې ویډیوګانې نه جوړولې خو دا چې اوس زرګونو مسافر په ستونزو کې دي او اکثره ما نه خواهش کوي چې موږ ته سعودي معلومات خپروه نو انشاءالله په راتلونکي کې سعودي عربستان پر وزنو په اړه چې څه وو هغه به درته احمد ټایمز له لارې خپرېږي نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم ښاد او آباد اوسئ